السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینوالو مونږ یو ځل بیا تاسو سره د ګرین سټوډیو نه مخامخ یو. دې وخت کې مونږه د بادر بابا چې د نوخار په علاقه کې دی بادر خان خپل نوم په ابک بابا مشهور او د کاکا صاحب رحمت الله علیه والد صاحب په 1027 کې وفات شوی دی او دا مزار په هغه وخت کې وړوکی غوندې جوړ شوی خو په 1860 کم زیات کې انګریزانو دې مزار ته توسیع ورکړه او دلته کې بیا ورو ورو آبادۍ سیوا کېدو. د ډېر لرې لرې خلک وله زایرین سیل ته چکر ته دعا غوښتلو له څه ته په مختلفو مرادونو باندې راځي او ما نن دا پروګرام کړی ملګري مې راغوستي دي شاعران ملګري مې راغوستي دي ځکه چې د لیکوال یو ډېر لویه ډالۍ سي مینهوالو ته د خپل فرزونو ډالۍ ده او د شاعر مثال سي دا خو د هغه شاتو مچۍ دي چې په زرګونو ګلونو وګرځي او یو توله شات ترې راټول کړي. الله دې تاسو هم ژوندي لري، الله دې موږ ته هم دعاګانې کوئ چې داسې پروګرامونه کوو، داسې نوو نوو ځایونو له ځو، تاسو هم ځان سره شریکوو او خپله مینه یو بل سره شریکوو. ډېره مننه، الله دې تاسو ټول خوشحال ساتي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، اشفا خان یم. ادبي مرکې یو نوې خپرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن مونږ پروګرام جوړ کړی دی په بادر بابا کې چې ګلسید صاحب مونږ له دا دعوت راکړی بلکې د دې پروګرام دعوت یې راکړی چې هلته کې به ځو، پروګرام به کوو، چکر به وخو او شاعران ملګري به ځان سره بوځو، د هغې نه به څه مرکې ریکارډ کوو، هغې سره به ګپ شپ لګو. نو په دې حالو ځلو کې مونږ راغلي یو بادر بابا ته. هدایت الرحمن افګار صاحب را سره ناست دی، ناصر جمال صاحب را سره ناست دی، دا خواږه مېلمانه را سره نن ناست دي په خپله مرکه کې. دې ته هرکلی ویم، ستړي مه شوي یم. السلام علیکم. افګار صاحب ژوند هم څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر ښه. افګار صاحب چې کوم دی نو سنجیده کلام خوم لیکي، خو مزاحیه او د ټوکو ټکالو کلام چې کوم دی لیکي نو په خط کې لیکي. تاسو چې نن د دې کلام اورئ نو واقع دی چې تاسو به ووایئ چې افګار صاحب کلام څنګه دی. جی افګار صاحب، نو چکر ته خو راغلي یو، چکر به م انجوی کوو او ګپ شپ هم لګو. نو خواږه مینهوال چې کوم دي نو دا د ګرین سټوډیو په شیشه باندې تاسو افګار صاحب په لومړي ځل باندې وینئ او انشاءالله بیا به هم دې سره کینو، مرکې به ریکارډ کوو، ګپ شپ به لګو. نور ملګري ګلسید صاحب دی را سره، امام منظر صاحب دی را سره، ایب را سره دی، ایب هم تاسو سره په مخکیني مرکو کې بیا میلاوو. نو افګار صاحب خوږو مینهوالو ته به نن څه وایې؟ اول خو ستاسو د ټیم او د ټولو ملګرو ګلسید حاجي صاحب ډېره ډېره مننه چې موږ دې ښایسته پروګرام ته راوبللو. د غرونو منځ کې ښایسته فضا کې ناست یو او ناصر جمال صاحب غوندې درانه خلک زموږ استادان دي، منظر صاحب غوندې، او دا ټول موږ یو ځای کړو. نو ول د دې ډېر تشکر. او سکرین باندې چې موږ څوک ګوري نو ټولو کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه. علیکم. وعلیکم السلام. جی نو تاسو هم ډېره مننه. خو کلام لمن به رانیسو، کلام طرف ته به راشو. نو نن د کلامونو کې څه راوړي دي؟ نو مخکې ته څو کیسې وایم چې جی ارشاد. هغه نور خلق دي چې ډالر او یا دینار راوباسي، هغه نور خلق دي چې ډالر او یا دینار راوباسي، پښتون اشنا چې جیب ته ګوتې کې نسوار راوباسي. او زما په باب کې د غمازو لمسون ونه مني، زما په باب کې د غمازو لمسون ونه مني، مصري صحیح ګاړي کې هم سړي له کار راوباسي. او دا تبدیلي ده چې عوامي که ژوندون پورې تنګ، الله دې بیخ د دې سوباړي د سرکار وباسي. دا تبدیلی ده چې عوامي که ژوندون پورې تنګ، الله دې بیخ د دې سوباړي د سرکار وباسي. او دا بل کته ده چې یه جینۍ که ډېره لا بلا دې راته ووې او خلک یې په دې چې په خندا دې راته ووې او ما به سایلویو ته ایله خوله جوړوله، غرق دې کو تباه دې کو ماما دې راته ووې. یو کتاب بله ده چې مې په مینه مینه غېږه کې خپل یار ونیسي، داسې ګڼمه چې مې 11,000 تار ونیسي. او دا خو مین دي چې سینو کې ګرځوي اورونه، جیلۍ خو خوله کې د یوه چونډۍ نسوار ونیسي.
ډېر زبردست بیا ووایه چې مې په مینه غېږه کې خپل یار ونیسي داسې ګڼمه چې مې 11,000 تار ونیسي او دا خو مین دي چې سینو کې ګرځوي ورونه جینۍ خو خوله کې د یوه چونډۍ نسوار ونیسي ډېر زبردست او غصې پې کوي ښځه خو په هر برید تاووي زموږ یو ګاونډي دی چې اکثر برید تاووي او اکثر اخري وهل د خو اخلاقو د کبله په دې هم خوشحالېږي لکه خر برید تاووي او دا چې شریف کېدو د بدو وسې نه و دا چې شریف کېدو د بدو وسې نه و اوس دې خوب وکړه د کوم اصل نه چې زورې وشو او چې دا سړی په بریتو لاس نه وهي څوک به وهي لارې مو دې وشوې مړ شوی و چې رورې وشو او دا بله کې ته ده پوه یم مالدار ګورې چې چاله مې ورکې پوه یم مالدار ګورې چې چاله مې ورکې مور سترګې وخوري نو جړاله مې ورکې او دله خو په کار دي خپله بل چاته واده شي زهر خورم که داسې مرجوڼاله مې ورکې ډېر زبردست او پلار سرمن په والو وایستله آی کودي جي پلار سرمن په والو وایستله جیب کې پټوان ته جینکو ګرځوي وایي داجي دا خو دا ستا واسکټ دی او جینۍ ملا صاحب له شودې راوړي وی شومانو نن غلط شوی څنګه وی استاجي دا پیشو جوټه کې او خانجي و داسې ټوپک مار ساتلې خپو کې وړو یې پټاخه خلاصه کا بیا یې پوره میاشت خېټه نه ټیک کېده او دا بله کې ته ده چې دا بس کېږي چې دیدن مې کړو دلبر په بیا دا بس کېږي چې دیدن مې کړو دلبر په بیا دومره ګراني ده اغستی نه شو ټیپر په بیا یو نسواره چې و هم داسې اچو چې د یو بله غواړو موږ نه اخلو اکثر په بیا او تا سره په ګپ چې د انۍ ونیوم زه داسې و چې سم لکه بجلی ونیوم زه او ستړی د کار راشم ته په خوا کې ماشوم راکې ښځې تا خو سم په نوکرۍ ونیوم او دا یو پیروډي ده دانش صاحب په کلام مې یو پیروډي لیکلي ده هغه درته وایم چې د ښځې سم نوکر یم هم د خواښې هم د سخر یم خپل مور پلار نه بې خبر یم د هر حکم نه منکر یم بیا هم د ښځې نه خوښېږم زه به نه لیونی کېږم زبردست رونه خویندې مې شړلي په رضا د دې ښاغلي تل خپلوان مې دي رټلي چې دې ویلي ما منلي په عالم کې زه شرمېږم زه به نه لیونی کېږم چې کړي څه فرمایشونه پوره کوم کړم کوششونه غواړي تل رایشونه کوي دا نمایشونه ورځ په ورځ کرسې ګیرېږم زه به نه لیونی کېږم چې د ښځې سم غلام یم زه سره د لویو بریتو ولاړ هر وخت لاس په نام یم رونه خویندې خو مې پرېږده چې عاجز له احترام یم چې د ښځې مې خپلوان دي تل هغو ته په سلام یم چې شرمېږم ښه پوهېږم زه به نه لیونی کېږم د پښتون چې څه صفت دی د هغې نه مې نفرت دی هغه کار رانه ونه شو چې په کومه کې عزت دی د یارانو او دوستانو تل په ما باندې لعنت دی په پښتو هم خو پوهېږم زه به نه لیونی کېږم په هر چا د زوروره که ښایسته وي که بدرنګه افلاطون دی که سقراط دی بس یریږي د جنګه که امیر دی که غریب دی خلاصې نه دی د کلنګه ګیله مناسب نه ده له افګار غوندې ملنګه خلکو فتح امریکا که زه د ښځې نه یریږم زه به نه لیونی کېږم ډېر تشکر ستاسو ډېر زبردست ډېره مننه ووایه دا خو که چېرته هغې واورېده نو بیا به سي او رقیب دوه شعرونه دي مخکې رقیب څومره په فخر اچولی دا واسکټ دی رقیب څومره په فخر اچولی دا واسکټ دی او پخوا مونږ کباړ ته غورځولی دا واسکټ دی زبردست رقیب څومره په فخر اچولی دا واسکټ دی او پخوا خلکو کباړ ته غورځولی دا واسکټ دی او منمه چا وینځلی دی په صرفو خو فضول ده منمه چا وینځلی دی په صرفو خو فضول ده اوس چېرته صفا کېږي ډېر مخلی دا واسکټ دی زبردست گزار په لاس او
په لخته کوي گزار په لاس ګزار په لاس او که په لخته کوي او ښځې ته ولې به څوک سخته کوي او وړه د چپل ګزارې ښه په خنده څه به کوې که دا په خښته کوي او ښځې ته خانده چې ناراضه نه شي او مور دې وها که کار ناوخته کوي او بېحده ښځې ته خانده چې ناراضه نه شي او مور دې وها که کار ناوخته کوي او بېحده مینه هم سړی دله کي ګیله بیا وروستو له خپل بخته کوي او غرق دی چې خپله وي کړشه په بوډا غرق دی دا حاجي صاحب ته ډالۍ غرق دی چې خپله وي کړشه په بوډا او ښځه مضبوطه په ځان جوخته کوي او ښځې ته هر وخت د سینه ډبوي خیر دی که خپل کار څوک بې وخته کوي او افګار له تا سره په ځمکه خوښ دی او څه لیونې له تا چو تخته کوي زبردست ډېر زبردست ډېره ډېر زبردست ډېر دي خو زه ستړی کېږم ووایه خیر دی یو بل ووایه دا زوی ناسته ده ته پته چې ما کور څه پوزیشن ده خو دا د دې خلکو ولوم په مور پلار باندې څه کوئ ترې ځای مخکې تېرېږئ فرمایش دی ښه ټیټ فرمایش دی واه افګار صاحب چې خپل کور والا پسې چې ویل به وایي هغه به وایي صحیح دی صحیح دی دا شعر په غور واورئ دی په اخري کړۍ کې مزه ده ما ټوله شاعري هم تقریبا داسې کړې ښه جي چې صحیح دی چا ویلي چې یو ښار ناپرسانو دا څنګه پاکستانو د دې که دکاندار که سوداګرو که دهقانو په عقل کې لقمانو د تیرې قربانۍ ته ورغلی وم منډۍ ته په دې سره یو ګډ مې پکې واخیستو قربان ورچاوې د ارزان ادا مې کړلو شکر چې تیرا کړلو اسان شم کور ته را روان ټول کور په تماشې و د ګډ په نندارې و وړو ور باندې جنګ کوو د پړي په نیولو یو لور ته راښکلو بل به بل لور ته راښکلو خوشحاله و دوی واړه ورته کتلې خندېدلو یو داسې ناڅاپي څه سامان را پرېوتلو حیران یې کړم زه چې مې په خپله ولیدلو وګډه لګېدلې د بل ګډ ورته سامانو دا څنګه پاکستانو ډېره مننه یې موږ دې برداشت کولو